حمید علي جان د زړه سره راځه ما ته په خبره ځان وکړو تا دپاره عائشه رضی الله عنها حجت ده او که 12 امامان مو اردوس تو کو پاپوشه که اهل سنت که اهل تشریع مو د قرآن مجید ټول نه زیات مطلب ټول نه څه یک نمبر باندې قرآن مجید دی دا خو سمانه ما د قرآن مجید دا قرآن مجید نه ثابت کړ ما نه مو ته حجت خبره هو الله اكبر لقرآن مجید را ثابتوي انا زمريه ما شاء الله ما شاء الله انا زركو کومه سوره النساء راوړه دای سوره النساء او یو خبره کوم به د بي مو د نه دي چې بیا نه مزاق جوړ کې پوښې مو لکه د قرات دوره برابر دی نه ټیک دی که راځه هغه مو یو دقیقه څوم لمبر آیات د سوره هغه د څه نه دي چې بیا غنه مزاق سوره النساء دی سوره النساء څوم لمبر آیات ده دا لکه د یو منټ راځي لکه 50 وری پوښې 100 منټ تو آیات وای ما ته آیات وای 147 148 بکسا 147 148 بکسا یا 147 148 دا څوم لمبر ده یو سلو وسلويخت یو سلو واته سلويخت زوای په خیر مهرباني وکړه نه خو بس مو قرات مولک سیدنا بود کسی مزاق ونه لکاری صاحب زه تاسو په خبره کوم پوښتنه زه غوړه کاری نیم بوګه ځکه ته هم څه چې مو څه الفاظو کې غلطي وشوه تی برته سیخه مهرباني لا يحب الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بسوء من القول لا يحب الله الجهر دا جار دا لك دی ولا لك ترجمه توکا وکان الله خو سميع عليم نه تیلی سم وای دا الفاظ بیم سمسی دا مسلمانان به ثواب وګټي لا يحب الله کسا کنه کسا کاری صاحب کسا ما کا وازه اوس کا مو ته زه خپل قرآن نیم کنه بس ته کته دې معلوم شو بس ته مو زنور نو من اوس مو ته زه اوس کاری نیم کنه مو ته الفاظ کې کیدې مو قرات نه زه ته یا خیر د خبره نه دی اوس ته کاری صاحب یې پوهیږي محترم یې ته یې بشه ته مو ځای وخل دی ولا ته مو ترجمه وکړه درسي لاندې ترجمه کې لیکل دي साला किसी की बुरी बात का आवाज बुलंद जाहिर करना पसंद नहीं फरमाता ठीक है सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ हो उस जालिम का जुल्म अश्कार करने की इजाजत है और अल्लाह खूब सुनने वाला है छा जुल्म कड़ी गबोंदे कतब आवाज बुलंद आवाजन उखलू पोशवी दी गुनानिश तो हमदा थे तो दा पाबंदी रे ور باندې لا يحب الله الجهر د دې ترجمه امداد ستاسو حسین علیه السلام باندې ماتم وکړي او راټول سي را یو ځای سي ماتم زنجیران را ظالم خبره کړي ظالم نه 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 ظالم خبره کړي ظلم په خلاف خوا کته ترجمه وکم ته اور یا لا يحب الله نه خوښوي الجهر بالسوء دا خو رد پتا باندې دا خو رد پتا باندې اول رد الله جل وعلا دویم مختل ورشه لی خو صبر وکړه نو ولې مې نه پرېږدي زه کوم تا ته تکلیف کنه اور یو الفاظ خیر خاصه یا خبره يحب الله الجهر الله جل وعلا وی زدا نه خوښوم چې څوک आवाज اوچت کړي په خیرا سره لدینه مراد خیرا ده من القول په خبرو کې یعنی بدعا الله دا نه خوښي چې څوک چاته خیرا وکړي بدعا وکړي وی دی الله بنده په قران دروغ نه وایسته الا مگر من ظلم چا باندې ظلم سوی مثلا دا اوس تاسو دلته راغله شکول شپه ورستنځلې کوي انت لاړه الله جل وعلا ته میلا سپورت کړی یوا کنزله حرام دی صبر خو وکړه نو صبر خو وکړه په قران دروغ موږ په قران ایمان راوړی دا په قران مو سرونه قرباني په قران دروغ نسی ویلای په قران دروغ نسی ویلای صبر سم په دې آیات باندې د دې آیات مطلب څه شی ده وکان الله سمیع دا اخیر کې د آیات کې تسر د سترګي ورته رڼې کړه دوه ټکی مره اخله او تر مذهب دی وګرځېګم وګوره صبر مایک دی بند کړ بیا ورسره خبره زو درته چې مایک دی خلاص کړه دا ټرته پرته خو نه کوي خاوکس مسلمانانو تاسو وګورئ همدا آیات د شپږمې سفارې اول سر ده الله جل وعلا مؤمنان او مسلمانانو ته دا تعلیم ورکوي
چې تاسې یو بل ته ښېراوې مه کوئ بس اواز په زور کړي یا الله په پلاني عذاب را نازل کړي یا الله پلاني تباه کړي الله وایي زه له دې سره مینه نه لرم محبت نه لرم له دې سره الا من ظلم مګر چې ظلم در باندې وسو ظلم نو بیا لاړ سه د لمانځه ځای ته یا چې هر چیرې ناست یې وکان الله د الله سمیعا د تا اورېدونکی داسې نه دي ویلي چې زنجیران ووهه داسې نه دي ویلي چې ماتم وکړه داسې نه دي ویلي چې نه ووهه وکان الله سمیعا علیما ظلم در باندې وسول نو لاړ سه لمانځه کې الله جل وعلا ته د خپل مظلومیت لاسونه پورته کړه په سجده کې دی الله ته وایي چې ای ربه دا پلاني را باندې ظلم کړی وکان الله سمیعا الله دې تا اورېدونکی ده علیما در باندې پوهه ده او د زړه سره له دې له ماتم سره څه له دې له زنځیر سره څه له دې له ذلجناح سره څه له دې له تورو جامو سره څه ته خدای ښه کړه ته لاړې چې ته تورې خو ته اوس هم غوندې دي ته تورې جامې اوس نه اغوستولې تورې جامې ته نه اغوستولې ته خو تورې اوس هم اغوستولې دي که تورې جامې خو ته اوس هم دماغ عقیده ته مني را سره دماغ عقیده ته مني را سره ګوره دې زړه سره نه ته خپله عقیده خپله نه منې زه تا کتاب نه شی راوړم او کتاب ویله ته خپل کتاب له شی نه منې علي جان وعلي جان علي جان زید ما کوه یا خبره کوه خو خدای ته راځي الله کان کړی اوس ګوره امام علي رضی الله په دې آیات صبر خو وکړه صبر امام علي په دې آیات خو په هدل کته جواب نه زه ته نه په تاسو کوم به ادبي مو په دې خبره جواب نه راکړه خیر ته خپکیږم ما ته کس خپکیږم ما کس ته خپکیږم و دې زړه خپکیږم ما دې خبره جواب راکړه آیات راوړل قربان یکي خبره زه اوس منم در سره زه اوس منم دا آیات چې لدینه مراد ما دې خبره جواب راکړه نو ته دې ما جواب خو نه راکې خو دې امام صادق علیه السلام په دې آیات کسه سورہ مين سنت ویلو سورہ مين سنت ویلو چې دې خبره جواب راکړه خیر وړي جوړې زه دې آیات کې در سره لګي امام صادق علیه السلام په دې آیات پوهېدل او کنه پوهېدل دا جواب راکړه اوس د مایک خلاص که حمید مایک دې خلاص که حمید علي دې ما د سوال جواب راکړه امام علي امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام باقر امام صادق په دې آیات پوهېدل کنه پوهېدل زه خو علم نه ته مو خبره که تاسو نه ویلو چې یو دلیل راوړو ته مو دلیل راوړو ته ونه منل اوس یو کې سم ولا بل وره امام صادق علیه السلام خبره کثیره خبره خوره کنه نو ته مو نه ور قربان ده شو لاس وای د سکړه حرام وای حرام ده د لاس وای د سکړه کاری سره نه مانی کې مولا کاری سره مولا خبره وره اوس ته یره بار دا خبره کې دفاع صحابه خبره ته کې پښه د کاری سره د پیغمبر سور صحابه یو لک به صحابه پوښتنه ته خو د نور ابو ذر د بلال د تاسون دی ورکول مقداد دی انا څو نور ډیر دي ته خو یو لا ذکر بل نه کې پوښتنه یاره زه دفاع صحابه او دفاع کوم ته بالکل دفاع نه کې نور صحابه ولا صحابه به څه نور صحابه تاریخ رک شوې که څنګه چل دي وکس اهل بیت می داسترګي دي ټول صحابه می داسترګي دي خو صحابه نور چته ته سره به صحابه خبر نور نه کوي نور ولا دا ول دا ار وخت دا روایتونه درته بیانو چې ابو هريره رضی الله عنه دا سوای ابو هريره خو تاسو کوله بعد کې تیر شوی راغه ولې تاسو کوله بعد کې تیر شوی نه دا کوم ورسو دغه صحابه خبره وکړه سليمان فارسي ورسو مقداد و دا ډېر وخت تیر شوی ابو هريره غزنه تیر شوی ابو هريره ډېر وخت تیر شوی دا متول مقداد خبره وکړه وکاله ورسته تیر شوی دا سليم ډېر وخت تیر شوی ابو هريره اوس پیغمبر نه تیر شوی یو خو دې الله بنده د غشپګنیم زره روایتونه څه کم او زیات چې نبی علی السلام روایت کړي دي واغه چې دا پیاز نه خرڅې دی په لغه غو ته آیات غرب جوړ کو پوښوي زیرا د ما کې پیاز ډېر خرڅې کی غوی لغه لري الله ته مو کوم خبره ده صحابه او کې څنګه کړي صحابه خبره وکړه لکه چې مقداد دی مقدادم دی موږ صحابي د الحمدلله ابو ذرم دی موږ صحابي د الحمدلله ولکه اوس په خپل بیان کا کنه څنګه بیا څه شو څه کله د مطلب در پیغمبر په پوښتنه به چې ته لولو هغه سکوټ غیب شو رک شو بالکل تاریخ نه وکړه ټول چې در ختم شوی بیا ماته ور راکړه ټول دا ټرته پرت خبره وکړه نه ټرته نه کوم مو ته ویلو تاریخ تی مو ته واخه کنه ته ابو هريره ولا تقریبا شپږ زره حدیثونه بیانوي په دا سلمان ولا یو ول نه بیانې دا مقداد ولا یو نه بیانې دا نور صحابه ولا ول نه بیانې هغه یو بیانوي په څه غوتی لري
یا لکه حمیده کمن كنت مولاه فخاز علی مولا باندې خبرو چې تاسو یې تیر دینه پیغمبر مطلب دا و چې دا پیغمبر یې د زړه چا دوست یې غو علی دغه دوست دی نو دا خدای پاک د مو دوست دی پښوی پیغمبر د مو دوست دی ناسن تاسو یا پس مو ته زبان میوټ شلم خبرې کاوه الحمدلله ای مسلمانانو که مسلمانان یاست که شیعه یاست دا آغا صاحب دا یا نور آغا صاحبان یو دلیل می جنی غوښتی دا چې په دې ماتم په زنځیر په سینه په تورې جامې دلیل هم درندار که غتهونه منل نه ته د خپل غل شوه خیال ته منل ته چینجای لري حمیدلی غوږ نیسه تا ویل چې زه میوټ کېږم سپکې خبر ته وړه که شیخ یې خبره باری شریعت چې برابرې بیا پوچه خبره کې مو ته زه ور پوچه خبره نه کوم عمر کام دی تو په خپل خله یو خبره وکړي بیا په غین پوچه خبره ما پوچه خبره ما چا کړی درته چا وکړ درته ودی الله باندې صبر وګ داسې ګور ما چنجول خبره ته نه ده کاری صاحب چنجول خبره ته نه ورده نه خو دروغ ما غوږ ونیسه کنه تا ویل چې زه میوټ کېږم خو میوټ څه وس ای مسلمانانو او ای شیعو دغه آغا صاحب دا تومره وخت ورته انتظار یم چې اوس به له یو امام نه یو روایت راکړي خو مفلس ایله بلا راغلل په قرآن کریم دروغ وویل یا الله په کتاب دروغ وویل کاری صاحب ما که یو داسې موجود خطه پوهې ورباندې خو ځوانه پوهې من فسر القرآن بالرأي فقد كفر چا چې قرآن په خپله خوښه ترجمه کړل دا کافر سو په خپله خوښه به قرآن نه ترجمه کوي قرآن کتاب الله ده قرآن د دې آیات تفسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړی راسي زه درو کوم چې نبی علیه السلام وایي دا خیرا کول دي چاته به خیرا نه کوي مگر که مظلوم سولې تاسو خپل نه ته د برکت یې د قرآن مجید خو ابو بکر عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول کړی په شنو غب چې ته وکړي کاری سره نه ما پرېږدي ما کوم ټولې خبرې وکړي چې خالي شو زه خالي یم زه درته له یو امام مزال کې په دلیل وخت قربان شته دلیل الحمدلله ای مسلمانانو ای شیعو دا د تاسې آغا صاحب ټولس امامان په دې قرآن نه پوهېدل دی ورباندې دی هغه څه تعلیم نشته نه ته د مول ته مو پوهېده ته مو پوهېده ته غلط څه ته وړې دا وسور خلک دا وسور انسانان دي دغه یا تعلیم یافته ده دغه هغه تعلیم چې کړی همغه کس هغه بې تعلیمه بیا سور په دې خبرو ځوان خلاصوې نه ته په دې خبرو ځوان خلاصوې ما کانسل ته مګر نه کوم یو ته مو د یو کروڑ دا وګم کانسل دا وتړی اوس زنجیر ور واچوي په دې یو ساعت وخت کې اعام شیو له یو امام نه یو خبر نشي راوړلی او یو خبره یې راوړه دا کس په قرآن پوهیږي او دولس امامان په قرآن نه پوهېدل وتښتېدو قاري صاحب ناره دولس امامان الله اکبر ولله په دې دولسو امامانو کې یو هم په قرآن کریم په تفسیر نه پوهېدل دی پوهېږي ښه بیا لاړل دومره ښکاره درواغ ویل دي الله بندګانو چې هندوانو ته ورته وایي هندوانو هم ابو هریره رضی الله عنه پېژني وایي دا 800 کاله وروسته له نبي علیه السلام راغلی 800 کاله وروسته هندوانو ته چې وایي چې ابو هریره رضی الله پېژني هغه پېژني چې و دا د محمد رسول الله چې اخیرنی پیغمبر دی هغه یو صحابي ده لدین ځکه پسې وتښتېدل غدیر خم ته پسې لاړل دا تاسو ټوپک نه تل کې چنګخي خو به پیژنئ الته ټوپ تر قیامت درته چیلنج ده یو روایت له دولسو امامان نه لري کنه نو سینې لري معلومه خبره ده چې امامانو دی تفسیر دی قرآن نه ده کړی تی کوي ته دی قرآن په تفسیر پوهیږي امام علی نه پوهېدل امام صادق علیه السلام وایي زه دې ظالمانو ته وایم چې دوی ټولو امامانو ته د دروغو نسبت کوي څنګه امام صادق علیه السلام وایي که چا د مصیبت په وخت کې لاس په لاس باندې داسې ټک وکړل ټول اعمال تباه و برباد شو امام صادق علیه السلام په قرآن نو خبر خو دلته دی حمید علي په نامه شیعه صاحب چې ده هغه په قرآن پوهیږي هغه وایي لا یحب الله الجهر بسوء وایي زنجیران ووهئ ماتم وکړي ډز جوړ کړي شب چراغ کوش جوړ کړي ذل جناح راولي سجدي ورته ولګوي او مدد جنی وغواړي
د ذل جناح ویډیو څه سورس دلته ورته ښکارو کړه خلک به وایي بیرته راپورته کړه ما د زړه سره یو دلیل درنه غوښتی ده یو دلیل درنه غواړم یو دلیل ګورې د تاسې دپاره جایز نه ده چې د قرآن ترجمه وکړي ځکه د تا د امام قول ده وایي له امام نه پرته به څوک د قرآن ترجمه نه کوي په دې خبر یې حمید علي صاحب د زړه سره په دې خبر یې چې امام دې درته وایي د قرآن تفسیر به دې په خپله نه کوي امام چې کوم تفسیر درته کړی ده هماغه به تفسیروي راسه اوس د امام تفسیر راوخلي چې هغوی دې تفسیر کې ویلي چې وایي زنځیر ووهه سینه ووهه ډز وایي ډز مه وایه په دوی باندې دا د ما ډز ډېر بد لګېږي او د الله اکبر اواز ډېر بد لګېږي ښه حسین صاحب مهرباني وکړئ حسین صاحب السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم مهرباني څنګه خی برابر یې ټیک ټاک یو روایت درنه غواړم شفقت به دې وي که دې له کوم آغا صاحب نه اورېدلی وي یا دې په کوم کتاب کې سني نه شیا نه یم ښه مهرباني وکړه ښه څه وایې ما خالد دا پوښتنه درکه کوله چې تاسو نشو ورته ویلی چې نه تاسو د ځایونه چې وایي د څه مقصد لپاره وایي مقصد یې دغه څه ده څه فایده څنګه راوځي دی الله انتقام جنې اخلي د حسین علیه السلام له چې خیانت یې ورسره کړی هغه انتقام دا به تر قیامته الله له دوی نه انتقام اخلي خو زه داسې غواړم چې الله جل وعلا دې د دوی دا مذهب زر تر زره داسې اپډیټ کړي چې یو غټ تنور ځان ته جوړ کړي په دې باړه چنار کې او ځانونه دې تنور ته ورغورځوي او د حسین علیه السلام دپاره چرګان له ځانو جوړ کړي پاخه کبابونه چې دا باړه چنار دا سپي و دغه دا ښه ورباندې ماړه سي داسې ځانونه کباب کړي الله مو ټول کباب کړي حسین علیه السلام دپاره چې ښه ښه ترنونه جوړ کړي دا لوی لوی تنورونه او ډوډۍ چې پکې پخوي دا غټ غټ او بیا لرګي موږ درکړو چې اوس یې ګرم کړي داسې سم ګرم او ځانونه ورغورځوي یا حسین غړز یا حسن غړز او داسې درزو درزو مو خیزي او ورغورځوي الله چې داسې ښه ښه کبابونه درنه جوړ سي الله پاک دې داسې وخت راولي صحیح ده قاری صاحب ما چې خالد دغه پوښتنه ورسره وکړي که چېرته بیا په لایف باندې درته راغلل کوم یو کس درته راغی چې تاسو د ځانونه وایي مقصد یې دغه څه دی دغه تاسو ته څه فایده میلاویږي دغه ته څه فایده میلاویږي خامخا ځانونه ګونګاروي ځانونه بربادوي دا لاندې دغه یوه سترګه چې ده دا څه شی ده دا سترګه دا یوه سترګه چې ده صاحب مهرباني وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام سهل نه کاری جان قربان مسم مهرباني والله کاری جان استی او صلی خاتم دی اډر وکړه چې پر پخه شي دی دا الله غرق تبا کا پوښي مخلوق نه په داسه ویږي اډر وکړه چې پر پخه شي یو په یور لره کو یو په یور خلره کی دا خپل مسلمانان څه خبر څه دا موږ د پاره تر ارڅ خې دي دا خپل مسلمانان خبر څه والله کاری جان خوښیت مو چې تاسو را وژغه فرانسې نه ډېر ښه تا وکړه نور قربان شو وخت نیسه کاری جان پوښوي تاسو خپل غا کوي مننه افتخار لازم دا یو د کلیسا مزدور نه ویني دا د کلیسا مزدور یو غټ زنجیر ور واچوي دا کلیسا مزدوران هم راخلاص شوي کلیسا مزدوران پیژنې سکولران مو یو پښتنه ده یاري کنځلي وکړه بیا پښتنه درته جوابوم نه کته کنځلي کې بیا کنځلي کوم کتی نه کې نظر پاگل یم يعني فتاس كان سويت شكرا الحمد لله يعني كنزاوي بدك کنځلي بات کو دغه کبه ته کوي بیا تو نزد کو بیا میا کو کنه نو کدی دې ما یو کنځل راته وخو د دې سره زړه د میډیا پر एकदम چې تا موږ ته کنځل یو کنځل راته خو صحیح دی بیا واتس اپ راوچا بیا واتس اپ نه د توخه خو زه تاسو کنځل نه کوم صحیح دی يعني دلته د خلکو کومه کې شرمېږي سراته ویته ناویلی شرمېږم شرم خو تو غون ته کاس کې شرم مو کې خاصه شرم نشته مو کې څه شرم دی الله اکبر خیر وشي ډیره زیاته مننه ډیره زیاته خبره توقع الحمد لله الله تر دا پاتې باندې قربان مهرباني پښتنه نه کوم هغه د شپه خدای څه پاره راستولې ده شپه الله پاک دې پاره راستولې ده چې دلته راشم او خلکو ته دین بیان کړم دین بیان کی کنه او
نو ته خو د دینه څرمنه وبسله شپه ورځې د خلکو ته کنځلې کوې شپه ورځې د خلکو ته کنځلې کوې دو د ته خلکو ته عبادت ښایي که ته د غلطه لیاره ورته ښایي ستا نوم څه شی ده و قربان دي صاحب نوم دې څه شی ده اجمل مېز کوي چې موږ نه مسلمانه وباسره نوم دې څه شی ده نه ته مونږ نه ته دینه څرمنه وبسله ته کوم اسلام دی هغه نه د څرمنه وبسله ټوله کنځلې کوې له اسلامه څرمنه نه وځي له تاسې مې څرمنه ایستلې ده له اسلامه څرمنه نه وځي بیا بل چاته ونه وایي تا ویل وایي زه الحمدلله مونږ څرمنې نه وځي الحمدلله ما وایي الحمدلله نه ده الحمدلله نه ده د زړه سره الحمدلله نه ده بیا یې معنا غلطېږي الحمدلله وایي خبر زده کړه سره الحمدلله الحمدلله خدای کوي والله کوي خوري د چپ شاخو خبره تا کوم زه ته پښتني ته راختلی یم زه پښتنه اوس درنه وکړم وکړه بیا به زیات نه کوم وکړه نر غوندې وکړه نر غوندې فاطمه رضی الله عنها په مدینه وکسه ودره د زخه د نه وکم کنه بیا ته مو نه وکړه خو زخه د نه وکم بیا ته مو نه وکړه نو تا خو یو وکړه هغه مې در جواب کړله ښه بده مو وکړه زه توکل کوم ته داسې وکړه که نه مسلمان خو یې که و الحمدلله زوی راته وښایه کوم ځای والا یې د کوم ځای والا یم ته نه دې کوه دوپاره د پاړه چنار د دې باړه چنار چې راوځي د هغې د ملکي کې یم د منګلو نه زوی نه کسه ته ته مو ویله څه مسلمان یا کدایه لري کوم ځای یې نر زوی وښایه که نه حقیقت څه زوی وښایه د کور مې یم د کور مې یې بیا د ټیک ټوک کې څه مرغه یې هغه دې داسې کړه دا په مور چې توهین مه کوه خبیثه ما خو ویل زه توهین نه کوم وعده دې مو وکړله دونه ملعون خلق یاسته دا په مور شوي ټیک ټوک کې څه مرغه یې دا ورسله یو منټ ماته مرتد بچی ټیک ټوک ای لاړ وته یا مې کوي مه کوي درته برابر او قاری صاحب سلامونه او ډېر احترامات قاری صاحب محترم څنګه یې ښې جوړې قدرمن سي دا کار دي تاسې ده په مور سورېدل په خور سورېدل په لور سورېدل دا کار دي تاسې ده په شامي غریبه کې چې کله چراغونه مړه کړي بیا نه مور پیژنئ نه خور پیژنئ نه پلار پیژنئ دا کارونه دي تاسې دي ښه و تر مذهب دې وګرځېږم دا کارونه د اهل سنت والجماعت نه دي الحمدلله دا ستاسې حسینیات ورته لاړ سئ او ښه په زنجیرانو ځانونه ووهئ بیا همدا کارونه کوئ ښه نو دا د مسلمانانو کار نه ده نو مسلمانان دا کار کوي دا مې د دې دپاره دا جواب سخت او ترکي جواب درکړل چې بل وخت کې د سړي زمن څه یې د سړي زمن خو نه یاست الله دغسې وشرمولسته یارې ایو راغلل وایي مال کنځلي ښه کار ده که بد کار ده مال بد کار ده کنځلي کول وایي نه دا خو یو الله وشرمول دا بل الله وشرمول راته ویل وایي دغه اخلاق شرم خو وایي ته لري موږ وایي شرم نه لرو دا دی بل شرمول دی الله جل وعلا یا الله تر دې پاکه بچي وګرځېږم چې الله څوک شرموي داسې بې شرموي دا دی دومه خبر درېیمه خبر بل وخت کې داسې مه وایه اهل سنت والجماعت داسې کومورو په بل زه به د تا کتاب در وښیم دا کتاب والله زه به د تا کتاب د پرېږدم ملا کږدم چې در ویې نه ښیم اوس راته غوږ شه چې اوس تاسې په خپلو لورانو سپریږئ دي تاسې اغاګان هغه هم پسې در وښیم یو ځای مولا ولاکه پرېږده ما مجبوروي چې همداسې شیان بیا بل وخت کې دا توهین کوي یو دقیقه ښه دا د تا خپل امام دی دا او لویه مرجع دی دا وایي دغه سید ته دا سید څوک دا نوم دې م در سره ولیکه سید حسین الصدر دا یې نوم ده
وجاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها. دغ سيد حسين الصدر دغ سړی دغ دیتا بل اغاوای دا حسين الموسوي من علماء النجف. وجاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها ويوخذر تراغل دي ويو پختنه رانه کوله چې لدې سره یو قصه سوي وه. اذ اخبرتني کله چې یو خبر کړم چې انا احد الساده وهو السيد حسين الصدر، دا یو سید و ساده من سادات، سید و یعنی د نبی علیه السلام اهل بیت وای ځان بلل. دی وای کان قد تمتع بها قبل اكثر من 20 سنه فحملت منه. دغه سید وای لما سره متعه وکړله. دغه سید تمتع بها وای متعه ورسره وکړله قبل 20 سنه، شل کاله مخکې. فحملت منه او دا جنی حمل سوله. فلما اشبع رغبته منها فارقها. کله چې وای خپل شهوت پر کړل نو پریښودله چې ذاتي زه. وبعد مده او لډیر داسې یو څه مودې تېرېدلو نه وروسته دې ته دغې ښځې ته چې دغه سید متعه ورسره کړې وه نو لورې وای پیدا سوله. واقسمت او قسم یې وکړل چې انها دغه ښځه حملت منه یا حملت منه وهو يعني دغه لور لدغه سید نه دې حمل سوي او پیدا سوله. وبعد ان كبرت البنت کله چې وای دا لور لویه سوه وصارت شابه جمیله متأهله للزواج، کله چې وای دا لویه سوه او ښایسته پیغله سوله نو دا د واده دپاره برابره سوله د نکاح. نو اکتشفت الام ان ابنتها حبلى، مور ته یې معلومه سوه چې دا لورې بلار به ده، يعني اولاد په نس کې ده، حبلى بلار بي ته وای. فلما سألتها عن سبب حملها، کله چې دغه مور پوښتنه جنې وکړه چې لورې څه قصه ده دا حمل دې له کومه سوی. اخبرتها البنت، دغه لورې خبره کړله ان سید المذکور استمتع بها فحملت منه. وای دغه سید حسین الصدر دغه وای متعه را سره کړې وه. فدهشت حیرانه سوله دا مور وفقدت صوابها او خپل دا دماغ اعصاب له لاسه ورکړل. إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنها التي هي ابنته هو. دا تا کتاب ده. وای دغه مور قصه ورته وکړله چې ای لورې دا خو د تا پلار ده، دی خو له ما سره یو وخت کې متعه کړې وله، اوس وای تی لور یې د دې ظالم له تا سره یې څنګه متعه کړې ده. یعنی خپل سید اغا صاحب له خپلې لور سره متعه کړې، بیا یې له لور نه لور پیدا سوې ده. نو موږ ته مه وایاست چې تاسې په مور مس موږ الحمدلله مور هم پېژنو خور هم پېژنو. زنانه دا مور و خور و لور چې تاسې نه پېژنئ له کتابه مې درته ثابته کړه، مور تاسې نه پېژنئ، خور تاسې نه پېژنئ، لور تاسې نه پېژنئ.